السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په یو نوي ویلاګ کې زه علمانو حافظ سره حاضر یم. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې. نو راځئ چې د نن ورځ ویلاګ شروع کړو. نن ورځ ویلاګ کې دی دا تاسو کتئ چې زما نه هر طرف ته شینکۍ دی. دا زموږ د کور نه بهر راوخېږي. یو خس دلته پټي دلته راووتم، یو خس دا موسم به انجوای کړم. تاسو کتئ چې بېګا باران شوی ډېر زیات ښکلی موسم دی. تاسو هم وګورئ غرونو ته کتئ چې څومره ښکلي ښکاري. تاسو ته زه لږ زوم کړم. د پاسه پې لا اوس هم وریځې دي او بېګا باران شوی. تقریبا د 12 بجو نه واله تقریبا د 1 بجې پورې باران و. غرونه هم صفا کړي. د اجوارو سره هم ډېر زیات ښکلي مزېدار شوي دي. ښه بایي په دې ټایم کې زه روان شوم کالج ته. تاسو کتئ چې زه موټرسایکل باندې یم. په یو لاس موټرسایکل چلوم، په یو لاس باندې تاسو لپاره ویلاګ کوم. نو چېرته هم مه ځئ، زه در باندې خپل کالج درته ښیم. نو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره وایي په دې ټایم کې زه راورسېدم کالج ته. تاسو کتئ چې زما نه شاته هم دا بلډینګ ښکاري دی، په له مخکې رانم دی. دا پکې د کالج ګارډن دی او ډېر زیات ښکلي ښکلي ځایونه په دې کې نور هم ډېر زیات ښکلي ښکلي ګارډنونه دي. تاسو ته به هغه هم ښیمه. نو راځئ چې ویې ګورو. مخکنو ویډیوګانو کې هم دا ښکلی او بیا ما دا ټول کالج ښوولی و، خو نوي کتونکي راغلي ما چې بیا وښیمه. زما نه شاته هم ګارډن دی، زما نه دې طرف ته هم ګارډن دی. دې کالج کې ډېر زیات غټ کالج دی. زه خو تاسو ته پوره نه شم کولی، خو کوشش کوم چې تاسو ته یې زه وښیم. چې کوم ځایونو پورې زه ورسېدم تاسو ته به یې زه ښیم. چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ. وایي اوس تقریبا 4 بجې شوې، مازدیګری شو. تاسو به زما سره په لاس کې یو بیلچي ده، یوه سفسور ده. اوس به دې څه کوي، دا بوټي چې تاسو ته کوم ښکاري دا ټول بوټي 5-6 بوټي دي. دا وباسمه ځکه چې دا څه بار مار نه کوي. نو ستاسو سره هم ګپ شپ لګوم. نو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ. تاسو ته ما څنګه وایي چې مونږ کار کوو. نو هغه بوټي هم ویستو. تاسو اوس کتئ چې نشته دی، هغه دې پراته دي او دا لږ ځای خو پکې هم برابر کړو. بیا ګاډۍ به دې ځای کې نه راګرځي. مونږ د دیوال نه روزن بیا ګاډۍ نه راګرځي. نو ځکه دا لار هم لږه برابر کړه. اوس ځمه ګیم له. نو تاسو هم بوځم. نو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ. ټایم کې زه ګراونډ ته راورسېدم. تاسو ته ما په مخکنو ویډیوګانو کې ویلي زموږ ګراونډ چې دی په خوړ کې. تاسو کتئ چې اوبه راغلې بېګاني باران سره او ډېرې زیاتې ښکلې وهېږي او ډېره زیاته مزه کوي. مازدیګرۍ د اوبو په غاړه ناست یې او مازدیګرۍ نو ډېره یخه هوا راوزیاتېږي، سړی ریفریش کېږي. او ګیم خو دا حال دی چې موږ د اختر نه وروستو ګیم نه دی کړی. کارونه او هغې ته سره کې خو د جوارو ډېر زیات ګران کاري. نو اوس په ګیم شروع کوو. نو تاسو سره به هم دا شریکو. نو چېرته هم مه ځئ، زموږ سره اوسئ. او دا غواګانې پکې ځاله لګیا دي په دې شینکي ځای کې. زموږ په دې ګراونډ کې دا ګراونډ راله صفا کوي او ښکلی مزه کوي، ډېره زیاته مزه کوي. او دغه پکې د فوټبال ګراونډ دی. په دې کې چېرته نن فاینل هم دی، خو مونږ خپل ګیم هم سټارټ کړو. کرکټ مونږ کوو. چېرته هم مه ځئ، ستاسو سره یې شریکو. آخر کار یو میاچ بعد زموږ کرکټ سټارټ شو دوباره اګین. ډېر په خوارو او په زارو او ډېر په میټینګونو باندې بیا سټارټ شو. نو راځئ تاسو یې راسره هم وګورئ. ټایم کې مونږ وکړه واپس د ګیم ختم شو. ښه شکر الحمدلله ښه سټارټ وشو. ډېره زیاته مزه یې وکړه. امید دی چې ستاسو به هم دا ګیم خوښ شوی. مخکې ګورو چې څه کېږي، نو ستاسو سره یې شریکو.
کتی شي چې تیاره ده په دې ټایم کې زه کور ته راورسېدم او سپمۍ هم راختلې ده. په دې ټایم کې سپمۍ پناه شوه تاسو ته ما خو خو په دې ټایم کې تیاره شوه. هم د نن ورځې ولاګ زه په دې ځای ختموم. امید دی چې دا ولاګ به ستاسو خوښ شوی وي. دا ولاګ ستاسو خوښ شوی چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ما له راکړئ. تر بلې ولاګه پورې اجازت، والسلام.